کوم عادل ارمان صاحب چې تاسو دومره لرې ځینه موږ ته راغلي یې ټایم ضایع کول نه غواړم خو یو څو شعرونه درته وایم بیا به غزل وایم چې شعرونه څه په دې ډول دي ارمان صاحب چې په کومه ورځ چې مې له خوا نه خوږ دلبر تلی دی په کومه ورځ چې مې له خوا نه خوږ دلبر تلی دی ورسره سم مې له دې سترګو نه نظر تلی دی مننه جي او ته چې څنګه لاړې د سپرلي مزه هم پاتې نه شوه ته چې څنګه لاړې د سپرلي مزه هم پاتې نه شوه تا سره سم هر یو چنار هر یو نختر تلی دی مننه جي او ستا خپلول خو به ما سم پولي سرات ګڼلو ستا خپلول خو به ما سم پولي سرات ګڼلو چې ته یې خپل کړې بیا کوم یو بختور تلی دی مننه جي او یقین مې نشته چې بیا په دغه لار وګورم یقین مې نشته چې بیا په دغه لار وګورم هغه فقیر خو دې له دې دره په شر تلی دی او یو موقع وه خو هغې کې هم دا رانغلله یو موقع وه خو هغې کې هم دا رانغلله اوس نه راځي و زموږ خوارونه اختر تلی دی ارمان صاحب دا شعر تاسو ډالۍ وي چې زما د زړه مارغه اوس هغه شان الوت نه کوي زما د زړه مارغه اوس هغه شان الوت نه کوي او ستا د ښایست مرغۍ سره چې وزر تلی دی ارمان صاحب غزل درته وایم چې یو مې پوره کې بل په زړه کې مې ارمان ساتي یو مې پوره کې بل په زړه کې مې ارمان ساتي حیران په دې یم په یو دوه کې مې جانان ساتي مننه جي او ستا دې بنده ته خدایه څنګه له تا خیر وغواړم ستا دې بنده ته خدایه څنګه له تا خیر وغواړم هم مې چې وژنې هم ریښې چې مې ګریوان ساتي مننه جي زه دا منم زه صحیح ده زه ستا ځان به یمه زه دا منم زه صحیح ده زه ستا ځان به یمه ښه بیا ولې ورک شوم درنه داسې به څوک ځان ساتي مننه جي زه دا منم زه صحیح ده زه ستا ځان به یمه ښه بیا ولې ورک شوم درنه داسې به څوک ځان ساتي مننه جي او د دې سړي دا عقیده سمه پخه غونتي ده د دې سړي د عقیده سمه پخه غونتي ده یاد ستا کافر دی خو یو دی مسلمان ساتي مننه جي د دې سړي د عقیده سمه پخه غونتي ده یاد ستا کافر دی خو یو دی مسلمان ساتي او دا مې تر غوږ شولو ریبار ته چې داسې ویل دا مې تر غوږ شولو ریبار ته چې داسې ویل اخر مې څه کېږي چې دی مې تصویران ساتي مننه جي باور پې ختم شي چې کله بې وادي شي سړی باور پې ختم شي چې کله بې وادي شي سړی هله پې راشي چې په خوله کې یو زبان ساتي او ګل زمان دې پرېښولو هغې مړې هر څه دې هېر کړه ګل زمان دې پرېښولو هغې مړې هر څه دې هېر کړه خو ستا د لاس نښې دې تر اوسه په ایمان ساتي ډېره مننه